سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته د پاکستان دفاع وزیر یو ځل بیا بیلې دی که په ترکیه کې روانې خبرې ناکامې شي نو پاکستان به رسما جګړې ته داخل شي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د پاکستان پلاوی د چهارشنبې په ورځ د خبرو اترو د دریم پړاو خبرو لپاره استانبول ته تللی او هیله لري چې د افغانستان اسلامي امارت په دې پړاو کې په هوښیارۍ سره عمل وکړي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیاوې کمې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان یوازې یوه غوښتنه لري، هغه ده چې اسلامي امارت د افغانستان له خاورې څخه د وسلوالو بریدونه ودروي. تمه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې نن پنجشنبه پیل شي. له افغانستان څخه د سرچینو په وینا د اسلامي امارت په پلاوي کې د استخباراتو مشر عبدالحق واسق، سهیل شاهین، رحمت الله نجیب، عبدالقهار بلخي، ذاکر جلالی او انس حقانی شامل دي. د راپورونو له مخې په دې پړاو کې د پاکستاني پلاوي مشري د پوځي استخباراتو ادارې مشر عاصم ملک پر غاړه لري. د افغانستان او پاکستان حکومت په داسې حال کې د دریم پړاو خبرو لپاره چمتو کیږي چې دویم پړاو خبرې په استانبول کې به پای ته رسیدلې وي. ترکیه او قطر د منځګړیتوب په توګه هڅه کوي چې دا خبرې تر هغو دوام وکړي څو څرګندې پایلې ولري. د افغانستان اسلامي امارت او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې وروسته له هغې ترسره کیږي چې څه موده وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. دا نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستان په کابل او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل. اسلام آباد تل د افغانستان اسلامي امارت په دې تورنوي چې د پاکستان د مخالفو توندلارو ډلو ملاتړ کوي او وایي د دواړو لوریو د خبرو اصلي موضوع هم دغه ده چې دغه ډلې د افغانستان له خاورې فعالیت او تنظیم کیږي. د پاکستان د دفاع وزیر جیو نیوز خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي امارت سره د خبرو نتیجه به څه وي وویل که دا خبرې بې پایلې پاتې شي او له افغانستان څخه پاکستان ته بریدونه دوام وکړي جګړه به نه منل کېدونکې وي. د افغانستان اسلامي امارت تل د تحریک طالبان، پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د شتون خبر رد کړی دی او وایي چې د پاکستان حکومت د خپلو کورنیو ناامنیو د ستونزو د حل توان نه لري او غواړي دغه بوج د اسلامي امارت پر غاړه واچوي.